بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اوریدونکو، امید لرم چې ښه به روغ جوړ تکړه به او د صحت په جابه باندې به پټ یې. خیالونه چینل د ګران ملګري تاج بدر کاروان صاحب چینل دی چې دا وخت په دې چینل کې د پښتو د شاعرۍ په اړه تاسو ته ویډیوګانې چې کوم دی هغه وړاندې کیږي. نو کاروان صاحب د خپل دې چینل په ذریعہ باندې د کراچۍ په مختلفو سیمو کې د مختلفو علاقو شاعرانو په سیزي د هغو سره ناستې کوي، د هغو نه د هغوی شعرونه اوري او ستاسو ته شریکوي. په مستقبل قریب کې به په دې چینل باندې تاسو ادبي ډاکومنټریز د دې سره سره په مختلفو کتابونو باندې تبصرې، دغسې د تاریخ په حواله باندې خبرې، دغسې پښتانه اتلان چې کوم دی د هغوی په نوم باندې به ډاکومنټریز هم ستاسو ته شریک کیږي. نو تاسو ټولو ته خواست دی چې دا چینل لایک او سبسکرایب کړئ. یقینا دا به ستاسو دپاره ډېر فایدهمند. مننه. د خیالونه چینل کتونکو دپاره زه خپل دا یو کلام شریکوم د هغوی سره. دا کلام د ممتاز اورکزي په مصره باندې لیکلی شوی دی، کوم چې هغه جاوید احساس صاحب لړۍ شروع کړې وه د رسالې دپاره، دا په هغې کې ما لیکلی غزل دی. حیران صاحب وایي دې بیابان کې شته د خپو خاپونه سان دی وایي. دې بیابان کې شته د خپو خاپونه سان دی وایي. د تللیو کډو د کاروان ګردونه سان دی وایي. ډېر ښه. او یا خو د دې نړۍ د هر سړي په خوله سانده ده، یا خو د دې نړۍ د هر سړي په خوله سانده ده، یا خو کیدی شي چې زما غوږونه ساندې وایي. ډېر ښه ده. او زمونږ د کلیو نخترونه شل خوراک د لمبو، زمونږ د کلیو نخترونه شل خوراک د لمبو، زمونږ د کلیو د اوبو خوړونه ساندې وایي. ډېر ښه. او شعر دی وایي اوس چې رباب، اوس چې منګي، اوس چې باجې ته لاس کړو. اوس چې رباب، اوس چې منګي، اوس چې باجې ته لاس کړو، اوس چې هر کله غږوو سازونه ساندې وایي. ډېر ښایسته شعر دی. او مقته ده وایي احساسه بس خو سماعت ورته ژوندی پکار دی. احساسه بس خو سماعت ورته ژوندی پکار دی، د پښتنو په غم شریک دی غرونه ساندې وایي. ډېر ښایسته. او دې بیابان کې شته د خپو خاپونه ساندې وایي، د تللیو کډو د کاروان ګردونه ساندې وایي. مهرباني.